لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. کتاب ریاض صالحین یوسلو اتیم نمبر باب فوارد دی کی چی د قرآن د لستلو فضیلت او غرواله. په دې باب کې شپږم نمبر حدیث دی. عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت ته چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. یقینا الله رب العالمین په دې کتاب باندې چې دا قرآن دی په دې باندې ډېر قومونه او خلق او انسانان الله ډېر اوچت کړي دي. ويضع به آخرین، او په دې کتاب باندې الله نور خلق دا کته کړي دي، دا غوي درجه الله کته کړي دي. مقصد دا چې رب العالمین د دې کتاب په وجه باندې او الله رب العالمین د قرآن په وجه باندې چې چا دا یاد کړي دي دې ته غاړه ور کړې ده، د دې خدمتونه کړې دي، د دې ترجمه او تفسیر او د حفظ یاد کړې دي او پاغي باندې عمل کړل دي. خلکو ډېر خلکو الله عزت ور کړې دي، ډېر قومونه الله اوچت کړي دي. او هغه خلک او هغه انسانان چې د قرآن نه مخ اړولې دي او د قرآن مقابله کړې ده، ډېر قومونه الله تعالی او ډېر انسانان الله تعالی د قرآن په وجه باندې چې چا خلاف کړل عالم عمل به پرې خې دي، داسې قومونه الله ډېر غر کړي دي. تاریخ دا گواه دی تر نن پورې چا چې د الله د کتاب خدمت کړي دي واقعا چې رب العالمین په دنیا کې مزلولې دي او دغه شان ته د هر چاړون ته دغه محبت الله کته کړي دي. چا د قرآن مقابله کړل، چا د قرآن کریم د علماو د حافظانو د دې خلاف کړل دي، خلک الله ډېر دغه شان تبا کړي دي، الله یې نوم رو کړی دی. دغه شان تاسو سوچ وکړئ چې تاریخ کې یو عطا بن رباح بار وامن دا واقع ویو چې دا د یو انسانو تک تورو پسترګو باندې دغه شان د پسترګو باندې شیړاو او پوزم دغه شان د غټه پیت پوزیو او لنډه انسانو تک تورو نسب هم ډیر زیات کمزور و. وکړه چې رب العالمین کتاب یاد کو، دا هغه علم وکړو او دا هغه تدریس به خلکو ته کو. به بده اموینو هغه بادشاهان داوی بچی هغه چې به حج ته راتله دي مسلې یادولې، د دینه به ته پوښتنه کول، دله به د عزت مقام ورکو، دته به دغه شانته د خپل زمانی دغه شانته هغه لوی امام د الله تعالی جوړ کو د قرآن په وجه باندې ولې په دې باندې عمل کو او دای لستو. عمر د په دور کې دغه شانته یو واقع کې راځي. عمر د په دور کې هغه حج موسم ته دغه شانته را روانو، هغه ډېر زیات قتل به والین چې به ټاکل دغه د حالات تحقیق به کو چې ما دا وای څه کار کوي او دا کردار څنګه دی، د خلکو سره روي څنګه دی. حج موسم ته راتو، حج ته را روانو، نو دغه شانته د مکی چې کم امیر په هغه دور کې د دې په وخت کې نافع ابن عبد الحارث فناو باندې دغه شانته هغه امیر د غیزه دغه امیر چې دا عثمان په نوم باندې علاقه ده د مکی شمال طرف تقریبا 80 کیلومتره کې دي، د مکی نه لري ده، شمال طرف کې پرته ده. نو د امیر د مکی دومره ملاقات دغه ځای ته راغی، وغه ته راوغوښتو. نو مده چې کله دا راغی ورته ویل چې تا په دې مکه باندې امیر څو پرې خودو ځان روسي والی څو پرې خودو خودل تماته رالی تاسو پرې خودو هغه وتله ابن ابزي ما پرې خودو. ابن ابزي نو خپل نوم دی عبدالرحمن دی نوم دی ابن ابزي. دا یو ته یاد کې دا ما والی پرې خودو مکه باندې هغه وته تاسو څنګه په مکه باندې چې دا عرب دي، دا قریش دي، دا عزتمن خلک دي. دا ابن ابزي څوک دی؟ هغه وته دا غلام دی، دا زما غلامو ما آزاد کړی دی او مسلمان دی او هغه ما دغه شان تعمیر دغه مکه باندې پرېخې دی. هغه تر مکی خلک دا خو یو تاریخي خلک دي، یو عزتمن خلک دي، دغه شان ته قریش او عظیم قوم دی او تا به دې باندې یو سړی پرېخې دی، دا څنګه مشر کړی دی؟ هغه ته هر څه ول شاته کړ، هر څه ول رسته کړ، کوم صفاتونه چې بکیو وې دا چې د قرآن قاری دی او د میراث مسایل باندې خپويږي، د قرآن قاری دی او د میراث مسایل باندې پويږي، د قرآن د حفظ په وجه باندې، د قرآن د علم په وجه باندې هغه لمه دا مقام ورکړي چې هغه ما په مکه باندې چې عزتمن خلک دی. مکه په دنیا کې یو بهترین موقعیت لري، بهترین ځای دی
او خلک یې عزتمند ځکه الله به کې قرآن نازل کړی پیغمبر به کې الله را لېږلی دی په دې باندې ما ځکه دا سړی مشر کو امیر مې کو چې دا د قرآن قاري و دا د قرآن قاري و ما ځکه هغه مشر کو نو ما زه ورته ویل چې بالکل تا ټیک خبره وکړه او دا حدیث وته چې د الله پیغمبر فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين دا حدیث نو ما زه دی هغه وی چې د الله پیغمبر فرمایلی دي چې یقینا الله په دې کتاب باندې ډېر قومونه الله اوچت کړی دي چا عزت کړی دی چا د قرآن قدر کړی دی چا د قرآن علم کړی دی چا د قرآن د خدمت په دغه شان په مورد کې هغه د ځان ستړتیا ته نه دي کتلی او د قرآن علم یې کړی دی خلک الله اوچت کړی دي ته وګوره یو غلام دی یو پریوته انسان دی غلام چې نوم یې غلام شي یعنی دا به نسب به هم دومره ني د هغې هغه شان او شوکت به په قوم کې دومره ني خو چې نن د دې قرآن یاد دی او دا د قرآن حافظ او عالم دی دا په مکې عزتمندو خلکو باندې دا مشري کوي وی حقیقت خبره ده او چا چې د قرآن بېعزتي کړله چا د قرآن هغه دغه شان ته د هغې مقابلې ته ملا تړلې ده چا د قرآن د پرځولو د کمزوري کولو کوشش کړی دی چې خلک الله تعالی تباه کړي دي او چې خلک الله غر کړي دي دا بل حديث عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې د الله پیغمبر فرمایلی دي لا حسد الا فتنتين مؤمنان مسلمانانو حسد او غبطه نشته دي بالکل مگر په دوه شیانو کې د حسد نه مراد غبطه ده یو حسد دی حسد ته ویل کېږي چې یو چاته الله انعام ورکړي نعمت ورکړي او ته تمنا ده هغه د نعمت د ختمېدو کې او د ځان د حاصلولو د پاره وکي ته ویل کېږي حسد غبطه ته ویل کېږي چې الله یو نعمت ورکړي قرآن علم ورکړي مال الله ورکړي او ته وی چېرې د دې سره د دې تمنا نه کې دین الله د مال واخلي خو یاره دې مال الله مال امراکي ته ویل کېږي غبطه د الله پیغمبر فرمای حسد او غبطه نشته مګر په دوه شیانو کې رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به انا الليل وانا النهار یو هغه سره چې هغه الله د قرآن علم ورکړي د قرآن حفظ ورکړي او دغه سره را لګي دغه قرآن په تلاوت باندې عمل باندې تفسیر باندې او ترجمه باندې او د خلکو ته په خودنه او په تدریس باندې شپه او ورځ د شپې او د ورځې په حصو کې او ساعتونو کې دغه شان دغه د قرآن تلاوت کوي د قرآن کریم دغه شان درس او تدریس کوي په هغې باندې عمل کوي نو دغه شان د بدی کې د حسد جایز ده چېرې دا یو سړی دا عمل کې چې عمل لازم شروع کوم ته الله دا یو نعمت راکړي ورجل آتاه الله مالا ایو سړی چې هغه ته الله مال ورکړل ډیر فهو ينفقه انا الليل وانا النهار او دغه سړی د الله دغه مال نه دا د شپې په حصو کې لګي او ساعتونو کې لګي د خرچه کوي او د ورځې دغه شان د ورځې په ساعتونو کې لګي او حصو کې لګي د خرچه کوي الله د الله پیغمبر فرمای یعنی تاسو په دې شیانو کې یو بل سره مقابله وکړي چې یو د قرآن عالم دی حافظ دی شپاره د قرآن کریم تدریس دعوت او دغه دغه شان ته هغه خلکو تخي او دغه شان ته دغه سره مقابله وکړه غبطه وکړه دا د الله نه وغواړه او دغه د پاره دغه شان ته لارې چارې او اسباب استعمال کړه چې تانه الله یو عالم جوړ کی تانه الله دغه شان ته حافظ جوړ کی یو شی دغه ته الله مال حلال مال ډیر ورکړي دي دغه شان ته خو دې د پاره د مال وغواړه د الله نه چې الله دې سړي دا نعمت ورکړي دي او دغه حلال مال پسې طلب وکړه حلال اسباب دغه شان ته ولټوه چې مال الله دې مال الله کی او په دې غریبانو باندې او په دې کندو مسکینانو باندې او دغه شان ته زه خپل مال لګوم یعنی د الله پیغمبر موږ تاسو جنت غلاري موږ تاسو راخي جنت ته ډایرکټ لاري اشتري دغه دا لار ده چې هغه د قرآن سره تعلق دی هغه د قرآن کریم خدمت دی او هغه قرآن لا غاړه ورکولي الله دې موږ تاسو فهم د قرآن نه کې ولته دې عمل موږ تاسو راکي وصلی الله علی نبینا محمد